سلام ګرانو لیدونکو، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونو ته. د 40 میلیونه ډالرو مرستو یوه کڅوړه نن کابل ته رسېدلې. د افغانستان بانک اعلان وکړ چې افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د بشردوستانه مرستو په دوام نن د 40 میلیونه ډالرو نغدي مرستو یوه کڅوړه کابل ته ورسېده او یو سوداګریز بانک ته ورکړل شوه. له امریکایي چارواکو سره د طالبانو استازو له لیدنې وروسته لیدل کېږي چې افغانستان سره په تیرو 3 میاشتو کې نقدي بشردوستانه مرستې ډېرې شوي دي. د افغانستان بانک تېره اونۍ هم اعلان وکړ چې د نړیواله ټولنې بشردوستانه مرستو په دوام د 40 میلیونه ډالرو نغدي مرستو یوه کڅوړه افغانستان ته ورسېده. تورخم او چمن کې د ولسونو ځورولو په غبرګون ولسي پاڅون کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين د تورخم، چمن او انګور اډې دروازه کې د روان ظلم په غبرګون د چمن له ولسونو غوښتي څو د راتلونکي جمعې په ورځ ولسي لاورین کې پراخ ګډون وکړي. پښتين په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د نومبر په 11مه د پی ټی ایم تر نظارت لاندې په چمن ښار کې به ولسي پاڅون وکړي. په ورته مهال د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم د پاکستان حکومت لخوا له افغان کډوالو سره ناسم چلند غندلی او له نړیواله ټولنې یې غوښتي چې پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د ژوند ښه شرایطو برابرولو او د هغوی له حقونو څخه د دفاع لپاره جدي هڅه وکړي. دغو غبرګونونو داسې وخت کې زور واخیست چې د راپورونو له مخې د پاکستان حکومت د دغه هیواد په سند ایالات کې د ښځو او ماشومانو په ګډون شاوخوا 1100 افغان کډوال بندیان کړي او په ټولنیزو رسنیو کې د یو افغاني میرمنې سره ناسم چلند ویډیو هم لاس په لاس کیږي. مننه ستاسو د توجه څخه. تاسو خپل نظریات زموږ سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.